ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو. نن غواړم چې تاسو ته د عمرې د ادا کولو په اړه دغه خپرونه چمتو کړم. سفر د حرمینو. یا الله زه د عمرې اراده لرم، ماته اسانه که او د مانه قبوله کړه. حرم شریف کې یو مونځ دا په 1 لک دی، په 1 لک باندې حسابېږي. نو موږ داسې ټکي مونځونه وکړل او خاص کر د جمع سره خو بیا په 20 لکو باندې حسابېږي. نو انشاءالله چې ډېره لویه ذخیره آخرت ته جوړ نو یو مونځ په 1 لک دی په مسجد حرام. کړلي احرامونه د لبیک لبیک نارې خو صفا او مروه ته هم ورځو، د زمزم اوبو په اړه به هم وغږېږو. سفر د حرمینو. اوس مهال زما او د مدني صاحب په لاس کې چې تاسو وینئ دا د زمزم اوبه دي. د زمزم اوبه نو په دې نړۍ کې به بهترینې اوبه وي. بهترین اوبه دي او ځکه چې د دې برکات په حدیثو کې راغلي دي او د دې اصل منبع چې ده نو دا د اسماعیل علیه السلام د پښو لاندې راودي. نبي علیه السلام فرمایي چې د مرضونو دپاره هم شفا ده او په کوم نیت او اراده چې وڅښلی شي د هغې حاجتونه هم الله پوره کوي. شه خدای ته په سوالونو ځان ستړی کړه. څوک باندې ګوري تاسو چینل نو ډېر خوند کوي. د کوم ځای نه په خیر راغلي یې؟ په خیر لندن نه راغلي یو منچستر نه. زیاتره کسانو ماته لیکلي چې تا څنګه ویښته نه دي کم کړي. یا سر به بالکل ویښته لرې کوئ او یا به یې کموئ، قصر به کوئ، دواړه جایز دي. سکون ورکوي زړونو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو. ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو. سکون ورکوي زړونو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو. دا څومره بختور دي چې وردرومي مدینې ته د یار ښکلې روضې ته دیدن د مصطفی کوي نږدې ورځي جنګلې ته د یار ښکلې روضې ته ورېږي رحمتونه شنه روضه کې په حاجینو سفر د حرمینو. ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مشئ د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. لیدونکو، له نیکه مرغه د سعودي عربو په مکې ښار کې یم او اوس مهال نو د مسجد الحرام تر څنګ ولاړ یم چې تاسو یې په تصویر کې وینئ. موږ تقریبا 2 ورځې کېږي چې راغلي یو او دغه 2 ورځې نو زموږ په عبادتونو کې تېرې شوې. ډېر عبادات مو وکړل، هڅه مو وکړه چې ټولو افغانانو ته، ټولو مسلمانانو ته، ټول افغانستان ته پکې دعا وکړو. او هغه لیدونکي چې اوس مهال مونږ ګوري د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ټول زموږ په یاد کې وئ او دلته مو عمره ترسره کړه او د عمرې ترسره کولو ترڅنګ مو دعاګانې هم وکړې په دې مقدس او پاک ځای کې. نو نن غواړم چې تاسو ته د عمرې د ادا کولو په اړه دغه خپرونه چمتو کړم چې عمره څنګه ادا کیږي. غواړم چې دننه ورشم، هلته به زموږ د افغانستان له تکړه او لوی دینی عالم شیخ الحدیث عبدالباری مدني صاحب سره خبرې اترې ولرم. هغه سوالونه چې له ما سره دي له هغوی سره به یې شریک کړم او هغوی به ځوابونه راته راکړي. نو ماشاءالله دلته چې زه دا حال او احوال ګورم د مسلمانانو ترمنځ او خصوصا د بېلابېل هیوادونو مسلمانان چې دلته په یو اتفاق او اتحاد ګورم، ډېر مې زړه خوشحاله کیږي او خدای دې ټول مسلمانان، ټول افغانان هغسې تل په یو اتفاق او اتحاد ولري. نو هڅه کوم چې دلته په سعودي عربو کې زه تاسو ته ډېرې خپرونې ولرم په بېلابېلو تاریخي سیمو کې. ډېره مننه کوم زموږ د خپرونو له ملاتړ کوونکو څخه چې سوټ سیوکې او د دې ترڅنګ اخلاص خیریه بنسټ دی. سوټ سیوکې چې زموږ د افغانانو یو پروژګاه، یو شرکت دی په انګلستان کې، هغوی دغه د جامو
د کورتۍ دریشي بوټانو داسې بېلابېل ډوله وسایلو یا توکو دغه شرکت جوړ کړی چې د دې ترڅنګ چې دا د افغانانو دی ډېری افغانانو ته یې پکې د کار زمینه هم برابره کړې ده او یوه بله خبره دا ده چې د دغې پروژګاه یا شرکت لپاره چې څومره عاید ترلاسه کیږي د هغې 10 سلنه اخلاص خیریه بنسټ ته ورځي او اخلاص خیریه بنسټ فعالیت بیا په افغانستان کې دا دی چې بېوزله خلکو ته غریبو خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي لکه څنګه چې تاسو په خپرونه کې اعلانات ګورئ او د دې ترڅنګ هغه افغانانو ته یو ښه زیری دا ده چې څوک په انګلستان کې اروپا کې اوسیږي نو که افغانان له دغې پروژګاه څخه غواړي جامې توکي ترلاسه کړي نو 20 سلن تخفیف به ورته ورکړل شي. نو زه ډېرې خبرې نه کوم ورځم د کعبې په لور حرمینو ته مسجد الحرام ته هلته به په تاسو باندې تازه تصویرونه تازه صورتحال هم وګورم او د دې ترڅنګ د عمرې ادا کولو په اړه به هم تاسو ته معلومات درکو صفا او مروه ته هم ورځو د زمزم اوبو په اړه به هم وغږیږو. ملتیا مې سفر د حرمینو چې ورشي مدینې ته څه عجیبه نظارې دي په هر لوري خوارې دي تړلي احرامونه د لبیک لبیک نارې دي هر لوري خوارې سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو ګناه به دې رژیږي د کعبې په طوافونو شه خدای ته په سوالونو ځان ستړی کړه حرم کې پاک حبیب ته په درودونو شه خدای ته په سوالونو الله به دې حساب کړي په قطار د جنتینو سفر د حرمینو ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو چې پاک رسول الله مې پکې سترګې غاړولې هغه کوڅې دي ښکلې دیدن یې غواړي بیا چې څوک دي یو ځلې ورغلې هغه کوڅې دي ښکلې په برخه رسېدلی داسې ګل د قریشینو سفر د حرمینو ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو احسان به په ما ډېر وي د لیدونکو بیا هم ښه راغلاست لکه څنګه چې پیل کې ما تاسې ته وویل چې موږ سره به په دې خپرونه کې د افغانستان تکړه او لوی دیني عالم شیخ الحدیث عبدالباري مدني صاحب وي نو دی له نیکه مرغه دلته ما را پیدا کړو او اوس مهال را سره شتون لري او له دوی څخه به د عمرې په اړه د کعبې په اړه او د دې ترڅنګ د صفا او مروه او زمزم اوبو په اړه نن پوښتنې شریکې کړم او دوی به یې راته په اړه معلومات او جوابونه راکړي. مدني صاحب ستړي مه شئ جوړ په خیر او ډېر زیات خوښ یم چې داسې نیک او مقدس ځای کې مې ولیدلی. الله مو خوشحالي نصیب کړه. سباوون صاحب محترم تاسو ته او قدرمن لیدونکو او البته اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکې هیلې ډالې کوو. امید دا دی چې الله پاک په ټولو باندې دغه مقدس زیارت پرزو وګرځي ورته راوړي. امین. ډیره زیاته مننه کور ودان مدني صاحب ژوندی اوسي چې موږ ته د وخت راکړو او د دې ترڅنګ دې ته حاضر شوې چې زموږ ټولو لیدونکو ته زموږ افغانانو ته چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي د عمرې په اړه معلومات ورکړي. سمه ده انشاءالله. الله هم خوشحاله لره. عمره د زیارت معنا ورکوي. قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي چې فمن حج البیت او اعتمر، یو د حج موضوع ده یو د عمره.
عمره مطلق زیارت ته وایي او په اصطلاح کې د مقدس مکان چې هغه همدغه کعبه ده د دې زیارت ته د عمرې اصطلاح کارول کېږي. عمره سنت ده، دا زموږ د خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه موږ ته راپاتې ده چې نبی کریم علیه السلام په ټول عمر کې 4 عمرې کړي دي. په هغې کې د عمرة القضاء یا عمرة الجعرانه هغه ډېره مشهوره عمره ده. د عمرې هغه ترتیب ډېر اسان او اسهل دی. خدای وکړي چې زموږ قدرمن مسلمانان وروڼه خویندې په اسانه طریقه سره زده کړي او دا مراسم ترسره کړي. هغه دا دی چې مونږ کله راځو د افغانستان نه البته یا د دنیا د هر ځای نه چې راځو د میقات کوم چې حدود تعیین شوي د هغې د داخلېدو نه مخکې موږ به د عمرې نیت کوو او احرام به تړو. د عمرې نیت په عربي دا دی چې اللهم انی اريد العمرة فیسرها لي وتقبلها مني. یا الله زه د عمرې اراده لرم، ما ته اسانه که او د ما نه یې قبوله که. هغې نه وروسته همدغه لباس چې زموږ ستاسو په ځان کې دی دې ته وایي احرام. د سړو یا نارینهو دپاره د وروڼو دپاره همدغه احرام او زنانو دپاره چې خپل کومې جامې دي همغه احرام. کله مو چې دا د احرام جامې واغوستلې او دا نیت مو وکړه 2 رکعته لمونځ کوو چې کله موږ د عمرې اراده وي 2 رکعته لمونځ کوو. هغې کې نیت هم دا دی چې 2 رکعته لمونځ یا نفل دا د نیت او اراده د عمرې سره. کله چې 2 رکعته نیت وتړه نو په ممکن کوي په اول رکعت کې به قل یا ایها الکافرون او په دویم کې به قل والله شریف ولوستلی شي. بیا چې کله 2 رکعته لمونځ مو وکړه د هغې نه وروستو موږ یو اصطلاح لرو هغې ته وایي تلبیه. هغه به وایو، هغه په کثرت سره وایو چې دا زموږ خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل ده. لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک لبیک. کله چې دا تلبیه مو وویلې نو مونږ د عمرې یعنی په اراده باندې چې کوم را روان شي نو مونږ ته محرم ویل کېږي، یعنی په احرام کې داخل شو. نو هغه څه چې د احرام محظورات یا د سر پټول د دې شان یا هغه څه چې ګنډلې جامې دي د هغې د اغوستلو نه ځان وساتو. کله چې راورسېدو نو همدغه مونږ ته چې ولاړ یو دلته باب العمره ورته وایي. د همدې لارې نه که ممکن وي د شرایطو سره هغه وخت سره په لیدو داخل د حرم شریف ته راځو. کله چې راغلو نو یو هغه طرف کې چې موږ کوم ځای کې ولاړ یو دې ته د میزاب طرف وایي، هغې بل طرف ته حجر اسود یا هغه توره تیږه چې کوم د جنت نه راغلې ده د هغې نه به طواف شروع کېږي. کله مو چې طواف شروع که نو په اول گردش کې چې کله موږ اول دوره کې راځو تر حجر اسود پورې دا یو همداسې دویم دریم څلورم پنځم شپږم وم نو و گردشه یا و دورې چې کله وکړو دې ته یو طواف ویل کېږي. هر یو ته په عربي اصطلاح کې شوط وایي. بالکل پوره چې بیا شي هغې ته بیا پوره طواف وایي. کله چې د رکن یماني نه تر حجر اسود پورې هغه اړخ کې چې راځو نو هلته به د اللهم ربنا دعا کوو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. کله مو چې د طواف د کعبې نه و دورې پوره کړه بیا به همالته کوم چې هغه طرف کې یو زیړه په اصطلاح باندې پنجره په شکل باندې مقام ابراهیم بالکل هلته به 2 رکعته لمونځ واجب کوو چې د طواف ختم شو. لکه څنګه چې مانځه کې سلام ګرځو د طواف ختم به دا په دې 2 رکعتو لمونځ باندې وشي. هغې نه وروسته به د زمزم اوبه که ممکن وي هغه به وڅښو. بیا به ځو د صفا غونډۍ ته. صفا غونډۍ هم د شرق طرف د کعبې قرار لري. د صفا غونډۍ چې کله ودرېږو نو هلته به موږ که امکان وي دا آیات به ووایو چې ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاکر علیم. دا دویمه پاره کې د آیات که دا محفظ نه وي کولی شي هره دعا وکوي. بیا د صفا نه ورځو مروه ته دا یو شو. بیرته چې مروه نه صفا ته راځو دا 2 شو. په صفا شروع کېږي چې وک ګردشه پوره کوو نو په مروه باندې ختمیږي. کله چې دا و ګردشه پوره کړل زموږ عمره تمامه ده. بهر ته به لاړ شو د خپل ویښتانو قصر لنډول یا حلق یا کلول دي چې هر یو ممکن و هغه کولی شي. ډیره مننه مدني صاحب. اسانه طریقه کور ودان ژوندی اوسې. هغه زموږ لیدونکي چې غواړي مثلا عمره ترسره کړي دا د عمرې هغه پیل به د کوم ځای نه وي؟ دا پیل د هر ځای څخه پیل کولی شي د کعبې؟ نه دا به د حجر اسود نه پیل کوي چې د هغې په
برابر هلته دوی شنه ګلکونه لګولي دي لرې نه ښکاري که تاسو به وګورئ بالکل، دا دغه شنه اندازه ګلکونه. ده. نو هلته حجر اسود یا هماغه کونج کې چې هلته د حجر اسود یا هغه توره تیږه کم ترال لري او خلک ورباندې ډېر مزاحمه هم وي او ورځي ورته هغې ځای نه شروع کېږي او په همغې باندې بېرته ختمېږي. او د دې ترڅنګ د دې تیږې په اړه تاسو مو ویل چې دغه تیږه د جنت څخه راغلې. د تاریخ په اړه که داسې مختصر لنډ معلومات ورکوي چې کله راغله. آدم علیه السلام د جنت نه راته او د حدیث نه هم دا معلومیږي چې الله پاک ورته همدغسې یوه تیږه ورسره راولېږله او کوم ځای پورې چې د هغې رڼایي وه نو همغه په د حرم په حدودو باندې اوس نومول شوي دي. بیا د نوح علیه السلام په طوفان کې دا تیږه بیا هلته همدغه مخامخ چې کوم قصر ښکاري جبل ابو قبیس دلته دفن کړی شوی وه. کله چې ابراهیم علیه السلام بیا دا تعمیر کوو نو هغه تیږه بیا راوایسته په خپل ځای باندې کېښودله. بیا په تېرېدو د زمان سره دې کې بیا د قریشو په زمانه کې د سیلابونو بیا دا دیوالونه ورته خراب کړي وو، تخریب شوي وه، شهیده شوي وه. بیا نو کله چې دوی جوړه کړه بیا زموږ ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک باندې دا تیږه بیا کېښودله دلته چې کوم ځای نو اصل کې د جنت نه راغلی و سپین شکل یې درلوده. بیا نبی علیه السلام فرمایي چې د ګناهونو د انسانانو د ګناهونو په وجه باندې دا توره شول. معلومه ده چې د انسانانو ګناهونه
سوټس UK. اوس تاسو کولی شئ په ټوله اروپا کې آنلاین ډول په ښه کیفیت او د خپلې خوښې رسمي او محفلي کورتۍ، دریشي، بوټان او داسې نور له سوټس UK څخه ترلاسه کړئ. اخلاص خیریه بنسټ د بېوزلو خلکو ژوند بدلونکی. الله هم خوشحاله لره قدرمندو سباوون صاحب دا تقریبا ټول یو 19 کره ته تعمیر او ترمیم شوې ده. په اول ځل خو د بشر د پیدا کېدو نه مخکې ملایکو جوړه کړې ده، بیا آدم علیه السلام جوړه کړې. په دې ترتیب باندې مشهور جوړښت چې کوم د دې شوی دی ابراهیم علیه السلام جوړه کړې. ابراهیم علیه السلام چې دا کعبه جوړه کړې دا په مستطیل شکل باندې وه. دغه کوم چې موږ ته دا درې ګروپان ښکاري لاندې ایښي دا حتیم او ناوه چې کوم ځای ده، دا حتیم همدې قطع کېدو ته وایي یا جدا کېدو ته وایي. نو هغه مستطیل شکل و، د 2 دروازې درلودې، کومه دروازه چې په کوم ځای ده د دې برابر د شاته بله دروازه هم وه. 2 دروازې درلودې. بیا د زمان په تېرېدو سره د قریشو په وخت کې بیا خرابه شوه، نو بارانونو سیلابونو، ځکه دا خو داسې یو وادي وه. بیا چې دوی کله خپلې پیسې راغونډې کړې نو د پیسو کموالي د وجې نه دغه علاقه چې داخل و د بیرون پرېښوده، دا کوم چې اوس حتیم ورته وایي. او دا ګروپان چې درې ایښي دي او خلک ورځي کله مونځ هم کوي او وړوکی دیوال هم ترې تاو شوی د ناوې طرف ته، دې ته حتیم وایي. دا د کعبې نه را جدا شو. بیا په وروستي ځل باندې حجاج ابن یوسف جوړه کړو چې کوم تعمیر موږ ګورو، او دا کوم جوړښت چې دی دا د حجاج ابن یوسف تعمیر دی چې موږ ته راپاتې. دلته کله دا یوه مټه یا د یو لاس لوس وي او کله پټ وي، د دې په اړه که معلومات؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دلته راغی نو د مکې خلکو به دا ویل چې یثرب یا هغه د مدینې مریضي دوی دومره کمزوري کړي دي چې دوی نشي کولی صحیح حرکات وکړي. نبی علیه السلام مبارک فرمایل چې تاسو د خپل یو طرف لوڅ کړئ او پهلواني شکل وکړئ، نو په 3 اوله ګردشینو کې د 4 دا به لوڅ وي او په باقي 4 کې کولی شي دا پټ کړي. نو دې وجې نه چې هغو قریشو ته نبی علیه السلام صحابه خپل زور وښیي، نو دې وجې نه دا د پهلوانانو په شکل باندې دا راسته اوږه به یې لوڅه پرېښوده او د پهلوانۍ حرکت کوه چې فقهي اصطلاح کې ورته رمل وایي. حدیث دا دی چې رسول علیه السلام فرمایي چې حرم شریف کې یو مونځ دا په 1 لک دی، په 1 لک باندې حسابېږي. نو موږ داسې ټکي مونځونه وکړل او خاص کر د جمع سره خو بیا په 20 لکو باندې حسابېږي. نو انشاءالله چې ډېره لویه ذخیره آخرت ته جوړ نو یو مونځ په 1 لک دی په مسجد حرام کې. ماشاءالله ډېر ښه. زیاتره زموږ لیدونکي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې همدا اوس دعا غواړي، نو هغوی ته که مدني صاحب یوه دعا وکړي. الله پاک دې اولا د ټولو دپاره دنیا او د آخرت سعادت نصیب کړي. ثانیا د زموږ هیواد جوړ شي، ټول هیوادوال په خپل هیواد کې جشن المنظو سره یو بل وګورو، او د ټول لپاره مو پیغام دا دی چې الله العالمین تاسو ته دنیا او آخرت سم کړي. الله مو ټول حاجات پوره کړي. امین امین. له دې وروسته به ورشو صفا او مروه ته، د زمزم اوبو په اړه به هم معلومات ترلاسه کړو انشاءالله. سمه ده. نو دوستانو تاسو ځینې تصویرونه وګورئ، موږ د صفا او مروه په لور ورځو. د زمزم اوبه
عادي نه وه. بیا د هغې ځنه بیا په منډه راغلې تر صفا پورې. نو و منډې والي صفا و مروه په منځ کې چې همدغه طریقه موږ دپاره د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه تایید شوه چې تاسو به په دې باندې منډه وایي. البته یو وخت داسې راغی ساحون صاحب محترم چې د مشرکانو په وخت کې په دې باندې یو بت کېښوده او په هغې باندې بل بت کېښوده. د دې بت نوم یې کېښوده اصاف او د هغې بت نوم یې کېښوده نائله. دا یو د سړي په شکل وه یو د ښځې په شکل. نو دوی به بیا د بوتان دپاره منډې والې. کله چې اسلام راغی صحابه دا نه خوښول چې دلته منډه وایي ځکه ته بوتان ایښي وو. نو الله پاک جل جلاله دا آیات نازل کړه چې ان صفا والمروه من شعائر الله. دا د الله د دین نښې دي. نو دې کې چې څوک حج ته راځي یا عمرې ته حتما به په دې باندې منډه وایي. نو دې کې منډه ویل واجب دي. که چا نه پاتې شي نو هغوی به یو پسه یا ګډ هغه جریمه ورکړي چې کوم ورته موږ دم ویل کېږي. کله چې اسلام راغی د نائله او د اصحاب بوتان لرې شول هماغه صفا موږ دپاره د توحید عقیده پاتې شو. ډېر ښه. او کله چې مثلا طواف وشي یو څوک عمرې لپاره راځي د کعبې شاوخوا اووه دورې ووهي او بیا 2 رکعاته نفل وکړي بیا به راځي صفا او مروه ته. بلکل صفا او مروه ته به راځي. په دې کې به هم و چکر وایي. البته دا صرف دومره فرق کوي چې د صفا نه حرکت وکړي مروه ته د یو ځل شي. بېرته چې راځي صفا ته نو دا 2 ځل کېږي. نو دې طرف نه چې ورځي دا تقریبا 3 او هغې طرف نه 4 جوړي. او حکمت هم پکې دا دی صفا وسلم چې دې ځای کې دغه منډه زموږ دپاره د آخرت یو تمثیل راکوي چې تاسو به د خپل نیکۍ او بدۍ دا ترازو ګورئ. فکر وکړه چې مروه زموږ د ترازو د پلې یو طرف دی او دا بل طرف دی. نو 4 چې کوم طرف دی دا درنه وساتئ چې کوم په نیکۍ باندې تعبیر کېدلی شي. ډېره مننه مدني صاحب. ورځو هلته د زمزم اوبو په اړه به هم لږ څه معلومات ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو. دا څومره بختور دي چې وردرومي مدینې ته د یار ښکلې روضې ته دیدن د مصطفی کوي نږدې ورځي جنګلې ته د یار ښکلې روضې ته وریږي رحمتونه شنه روضه کې په حاجینو سفر د حرمینو. ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو. چې ورشي مدینې ته څه عجیبه نظارې دي په هر لوري خوارې دي تړلي احرامونه د لبیک لبیک نارې دي په هر لوري خوارې دي. افضل باشي بیا هلته د حضور په امتینو سفر د حرمینو. ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو. ګناه به دې رژېږي د کعبې په طوافونو شه خدای ته په سوالونو ځان ستړی کړه حرم کې پاک حبیب ته په درودونو شه خدای ته په سوالونو. الله به دې حساب کړي په قطار د جنتینو سفر د حرمینو. ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو. چې پاک رسول الله مې پکې سترګې غاړولې هغه کوڅې دي ښکلې دیدن یې غواړي بیا چې څوک دي یو ځلې ورغلې هغه کوڅې دي ښکلې
په برخه رسېدلی داسې ګل د قریشینو سفر د حرمینو ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو احسان به په ما ډېر وي د خاوند پروردګاره کومه انتظاره ای ګرانه را نصیب چې کړې د خوږ اشنا دیداره کومه انتظاره باران د تړمو اوښکو مې راڅاڅي له عینینو سفر د حرمینو ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. اوس مهال زما او د مدني صاحب په لاس کې چې تاسو وینئ دا د زمزم اوبه دي. د زمزم اوبه نو په دې نړۍ کې به بهترینې اوبه وي. بهترینې اوبه دي او ځکه چې د دې برکات په حدیثو کې راغلي دي او د دې اصل منبع چې ده نو دا د اسماعیل علیه السلام د پښو لاندې راوځي او پیغمبر د پښو لاندې کله چې زمونږ مور بي هاجره رضی الله عنها په دې صفا او مروه کې د اوبو په تلاش نو الله پاک جل جلاله په داسې یو ځای کې سبحان سره محترم چې مخکې د دې کعبې د حجر اسود په برابر باندې دلته دا څاره وته ده اول ځل چې موږ راغلو نو خطر ورکته کېدلو تقریبا د 15 ډیر پورې زینې به ورکته کېدلو او هلته د خپله چینې ترتیب و نو هغه کویم و هغه پخوانی سیستمونه اوس خو د رش د وجې نه او ډېر زیات بېروبار دی زحمه ده نو اوس دا سهولتونه برابر کړي چې دلته تنظیم دی دا زموږ تاسو د هغې نه هم مستفید شو الله ټول ته نصیب کړي کله چې دا چینه راووته نو هاجره بیبي په خپله عبراني ژبه ورته د زم یعنی قف عربي کې ودرېږئ هسې نه چې د اوبه نه ځایي نه شي دونه منډې مې ورپسې والې دي نو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله دې د اسماعیل په مور رحم وکړي که دی پرېښې وای نو اوس به په دې مکه کې د ویالې روانې وي د زمزم او زمزم نو حکمت پکې دا چې په خپل ځای سټاپ کړي خو چې څومره ترې راوباسي په یوه ثانیه کې دا په سوونه ملي تقریبا متره دغه اوبه راوباسي لیټره اوبه راوباسي چې ټول دنیا ته بس کېدلی شي دا دنیا وړي او هر طرف ته او نبي علیه السلام فرمایي چې د مرضونو دپاره هم شفا ده او په کوم نیت او اراده چې وڅکلی شي د هغې حاجتونه الله پوره کوي او کله هم چې تاسو څکلي نو دا دعا به کوئ چې اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء او یا الله موږ ته علم نصیب کړه شفا د هر مرض نه نصیب کړه یا الله جل رزق حلال موږ ته نصیب امین. اوس به دواړه اوس مهرباني او په درې نفسه بس کېږي په درې نفسو بس څښل کېږي. بس اوس مهال چې زمونږ څوک هم خپرونه د نړۍ په ګوټ کې ګوري خدای دې د ټول لو نصیب او قسمت په دې اوبو کې امین. اول ټول راولي چې امین. دلته راشي په خیر او دغه اوبه دې ورته ورسېږي. تاسو وګورئ دلته داسې رش او بیروبار دی پې ډېره مننه مدني صاحب کور ودان وروستۍ پوښتنه دا ده که نه څوک چې عمره ترسره کوي په پای کې باید دا د سر ویښته کم کړي یا یې مکمل کل کړي معاشري کړي او نه پوهېږم ځینې کسان یې ما غوندې پرېږدي زیاتره کسانو ما ته لیکلي چې تا څنګه ویښته نه دي کم کړي په دې اړه که معلومات راکړي. کله چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته راته نو الله پاک ورته قرآن کریم کې د محلقین رؤوسکم ومقصرین یا سر به بالکل ویښته لرې کوئ او یا به یې کموئ قصر به کوئ دواړه جایز دي خو حلق چې دی یا لرې کول د ویښتو بالکل دا ډېر بهتر او اعلی دي او که چېرته کم او قصر شي هم سړی د احرام نه پرې وتلی شي نو دې کې څه مشکل شرعي نشته د سړو دپاره البته زنانو دپاره دا دی چې د یو ګوتې باندې بستاو کړي او په هغې اندازه باندې به خپل ویښته کټ کړي یعنی دا ما خو کټ کړل کم عمره مې قبوله شوې بالکل عمره قبوله ده او د احرام نه وته انشاءالله. ډېره مننه کور ودان پای کې څه پیغام څه وینا الله مې عزتمن لره قدرمن لیدونکو دا چې د سباوون صاحب زحمات دي او د ملګرو د دغه خیر دپاره چې ټول ته رسیږي امید دا دی چې
په دې کې زموږ سره ډېر لوی همکاري وکړي چې دا پیغام تر ټولو رسیږي او دغه د اسلامي شاعرو معرفت او پیژندګلو ټولو ته ورسیږي او کوشش وشي چې د حج دپاره د عمرې دپاره د راتګ زمینه برابره شي تر څو د اتفاق او د وحدت درس موږ دلته زده کړو او د خپل هیواد دپاره او د دې هیواد د پرمختګ دپاره سعی او تلاش وکړو تر څو یو رفاه خوشګوار ښایسته متحد افغانستان ولرو. ډېره مننه انشاءالله نورو خپرونو کې به یو ژوند مدني صاحب کور ودان ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو دا څومره بختور دي چې وردرومي مدینې ته د یار ښکلې روضې ته دیدن د مصطفی کوي نږدې ورځي جنګلې ته د یار ښکلې روضې ته وریږي رحمتونه شنه روضه کې په حاجینو سفر د حرمینو ورتله په ډېر نصیب کېږي سردار ته د کونینو سفر د حرمینو سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو چې ورشي مدینې ته څه عجیبه نظارې دي په هر لوري خوارې دي تړلي احرامونه د لبیک لبیک نارې دي په هر لوري خوارې دي افضل بشي بیا هلته درنو لیدونکو تاسو د عمرې د ادا کولو په اړه معلومات ترلاسه کړل د شیخ الحدیث عبدالباري مدني صاحب په ژبه نو هیله ده چې دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي زه د مسجد الحرام څخه راووتم دلته اوس مهال چې موقعیت لرم داسې یو ځای کې موقعیت لرم چې دلته پخوا د یو لوی کافر کور و چې تاسو به حتمن نوم اورېدلی وي د ابوجهل دغه سیمه کې د ابوجهل کور و او اوس مهال نو دلته ښکته تشنابونه جوړ شوي خو پورتنۍ برخه کې بیا خلک لمونځونه ادا کوي او د دې ترڅنګ اخوا ته چې تاسو په تصویر کې وینئ هغه نو د هغې ښځې کور چې تاسو به یې کیسې اورېدلې وي چې زموږ په پیغمبر علیه السلام باندې کله به چې هغه د عبادت لپاره مسجد الحرام ته تللو عبادت به یې کولو لمونځ به یې ادا کولو بېرته به چې په دې لاره تللو خپل کور ته نو هغې ښځې به پرې خځلې خاورې او داسې چټلۍ به یې اچولې له بده مرغه او د دې ترڅنګ تاسو چې دې طرف ته ګورئ په تصویر کې دا نو بیا زموږ د ستر لارښود د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کور دی چې تاسو یې وینئ په تصویر کې دلته کور موقعیت درلوده شتون یې درلوده چې اوس مهال د غزیر تعمیر چې تاسو ته ښکاري د دې په منځ کې هغه د کور ځینې نښې پاتې دي خو له بده مرغه اجازه نشته چې موږ په تاسو باندې کتلی وو نو هیله ده چې دغه معلومات ستاسو د پام وړ ګرځېدلي وي او د دې ترڅنګ د عمرې د ادا کولو په اړه به مو مختصر یا ښه معلومات هم ترلاسه کړي وي نو بیا هم زه ډېره مننه کوم د سوټ سیوکې او اخلاص خیریه بنسټ څخه سوټ سیوکې هغه فروشګاه هغه پلورنځی هغه کارخونه هم ده چې پکې ډېری افغانانو ته د کار زمینه مساعده شوې ده په انګلستان هیواد کې د دې ترڅنګ ډېری افغانان پکې کار کې د افغانانو شرکت دی چې کورتۍ دریشي بوټان او داسې بېلابېل ډوله توکي وړاندې کوي او یو ښه خبر دا دی چې هغه افغانان چې غواړي په اروپا کې د دغې شرکت د دې فروشګاه څخه جامې توکي ترلاسه کړي نو 10 سلنه تخفیف هم ورته شته او د دغې فروشګاه 10 سلنه عاید ګټه اخلاص خیریه بنسټ ته ورځي چې بیا هغه بنسټ افغانستان کې له بېوزلو غریبو کورنیو سره مرسته کوي د کار زمینه ورته مساعده کوي او د دې ترڅنګ هغه خویندې او ورونه چې غواړي چې افغانانو سره بېوزله افغانانو سره مرسته وکړي نو اخلاص خیریه بنسټ سره په تماس کېدلی شي تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې د سعودي عربو د مکې ښار
په بله سیمه کې حاضرېږم. تاسو په یو مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه. د خدای په امان. د حرمینو سکون ورکوي زړو ته د عربو عجمینو سفر د حرمینو سفر د حرمینو. اخلاص خیریه بنسټ د بېوزلو خلکو ژوند بدلونکی. سورس UK اوس تاسو کولی شئ په ټوله اروپا کې آنلاین ډول په ښه کیفیت او د خپلې خوښې رسمي او محفلي کورتۍ، دریشي، بوټان او داسې نور له سورس UK څخه ترلاسه کړئ.